اتسلویختم حدیث تے دا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کری دا اربع من کن فیہ کان منافقا سلور خبری چی بچا کی نو دے با منافق وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها او کپدی سلورو خبرو کی یو خبر پدکی نو بیا پدکی دا منافقت یو صفت تے تردی چی اغی پریخو دینی اغا سلورو صفاتو کی اولنے دا دا اذا حدث کذب دے چی کلم خبری کی نو دروغ بوئی دویم و اذا وعد اخلف او چی کل چا سر وادو کی نو داغی خلاف ورزی کی او دریم صفت دا منافقت دا دے و اذا خاصم فجر او کچا سر جگڑ راشی نو پایی کی بیا کنزلی کی او سلورم صفت منافقت دا ذکر کرده و اذا عاهد غدر او کچرت چا سر لوزو کی نو خیانت کی کچا سر معایدو کی نو اغا پورا کی نا پایی که غدر و خیانت کی او ذکر نورو حدیثونی که راگلی دی چه وَإِذَا اؤْتُمِنَ خان چه کلو سر امانت کی خودشی نو پاگی که دے خیانت کی غدر کی دوکا کی امام بخاری امام مسلم دا حدیث راوڑے دی دین مخ کی چه دا حدیث بارک خبرو کو دا راوی مشهور راوی دی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سورز مخ کی مارا دا خبر کڑی و دور دیر حدیثون را نقل کڑی دلی کل کڑی دی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما دا آغا زوان صحابی دے چے پلاریم صحابی دے عمر بن العاص ابن وائل السہمی رضی اللہ عنہ او دا کنیت تے ابو محمد دے عبداللہ او دی سم ملیکی گی ابو عبد الرحمن دا کنیت او آغا صحابہ کرامو کے دے چے اللہ والا دا دین دیر پوہا ورکڑے ہو دیر لوی پوها اللہ دل ورکڑے او ذکر پا آغا صحابہ کرامو کے دیش مارا لکی گی چی دیر روایات او حدیثون دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا را نقل کری دی یو حدیث بکی دا دی اس دی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چی سلور خبری پچا کیوئی کان منافقا نو دا تفصیل یاد کی چی منافقت پا دو قسمی مگ ذکر کرے نو رضی نے کنا منافقت با دو قسمی کم کم دا کم منافقت تیتوی یو اعتقادی بالعملی بارک اللہ فیک حوزان تی دی سوری نخلا سوی دا کم جدلتا ناس تی پتی تبای جدوی سر سوری دلین دیوا یو لوی منافقت تی اوڑی کیا لوی منافقت اگر دیتا ہوئی چی عقیدہ کی سڑے منافقی او عقیدہ کی منافقت دیتا ہوئی چی ظاہر کی سڑیوز مسلمانی پزر کی کافری ایمان نروڑی داغ منافقت تا جتا دا اسلام نا اوباسی دا کی شک نشتا ام داغ منافقانو دا مدینی کمو تذکرہ چی قرآن کی رازی یا حدیثونو کی باز واقعات راگلی چی دو منافقت عملی منافقت تی یعنی اگر تا کفر تنو باسی خو خطرناک پا دیده چی تا نجده کی ورطا دیتا عملی منافقت وی دیتا اوڑی که منافقت وی دا پا مسلمان کی مرات لیش سڑے مسلمان دے او کمزور مسلمان دے تا کی منافقت رات لیش نو دلتا با کم منافق مرادی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صدور خبری چا کی دے وہ منافق عملی کا اعتقادی عملی اس بلا فائدہ لیتا دا یاد کی چه دا صحابہ کرام او دا نیکان خلق چه با بزان باندی یریدو دا منافقتنا دا کم منافقتنا با یریدو عملینا اعتقادی کی دیشی باو کراش لکه عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چه دا حذیفہ رضی اللہ عنہ قوالا ورغی او اغسر آغا دا بازو منافقانو نمونو چه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تخوریو نوری و توٹکوی باللہ انا منهم زتانا دا تب اس کم چیزی دا منافقانو کی خنیمہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی نمون آگستی
آیا عمر بن خطاب هغه منافقان یادوي چې هغه اعتقادي منافقت پکې دی؟ کم منافقت یادوي؟ عملی یادوي. دا کېدی نه شي چې عمر بن خطاب رضی الله عنه په ظاهره کې مؤمن او په زړه کې د هغه کفر والعیاذ بالله، دا کېدی نه شي. دغه شان لکه ابن ابي مليكه رحمه الله وی او دې ته غوږ کېدی ګوره: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. دا امام بخاري دا روایت راوړی. وی ډېر صحابه کرام ما په خپل ژوند کې لیدلي دي، دا ټول یریدو په ځان باندې د منافقت نه. او زموږ دپاره د سوچ خبره دا ده که اوس دې چا ته ووایي چې یریږه منافق نه شي، جګړه در سره کوي، زه به منافق شم، ما کې به منافقتي. او دی وایي چې ما ډېر صحابه کرام لیدلي ورسره ملاو شوی یم، هغه ډېر شمېره ما لیدلي چې په ځان باندې یریدو د منافقت نه. نو دې کې دوه فایدې: یو خو هغو چې کوم منافقت نه یریدو هغه عملي منافقت دی، اعتقادي دا به هو کې نشي راتلی. دویمه فایده دا ده چې مؤمن په ځان یریږي که چېرته دی مؤمني. او زموږ د پښتانه خو د دین نصیحت ورته نشي کولی. نو نصیحت لکه که څوک د سره مانځه کې ولاړي تا ورته نصیحت وکړو داسې برک برک به راته وګوري داسې. که په لاره دې چا ته ووایي چې وروره دا پنسي لږې بره ساته دا کته ساتل حرام دي، داسې به ورته ها. که دې ورته ووایي دا سګرټ مه څښه دا حرام دي، دا سندرې مه اوره دا حرام، دا کار ستا غلط دی، دا خبره تا هغه ته غلط ښه صحیح ده. لکه دی دا مني نه چې به ده کې څه کمی شتي. دا سم پاک صفا انسان دی، مفتی دی او د مفتی زوی دی او د مفتی نورسی دی. او چې ورته ووایي ته ما ته دا سوره فاتحه صحیح واوروه، دا ته څنګه ومانځه کې؟ نو دومره غلطه یې وایي چې دی ستا په مخ کې ویلی هم نه شي، ته پوهېږې چې ماله نه راځي. خو نصیحت نه قبلوي، ځان کې کمی نه مني. دا زموږ د عوامو حال دی. چې علم ورسره نشته هغه به ځان نه یریږي. او نه 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 صرف کلمه ویلې ډایرکټ صرف د جنت دروازه کولاوېده او د ده ورننوته، صرف دغه پاتې دی. نو مرګ پاتې دی، که مرګ راغی دی لاړ چېرته؟ جنت. دینداره سړی، نیکعمله سړی همیشه ځان ته د کمي نسبت کوي. او چېرته دا نه وایي چې زه به دیندار او زه پوره، نه، همیشه دا وایي چې دا خلک زما نه په دیندارۍ کې ښه دي، زه کمزوری یم. نو کله چې دی دا وایي چې زه کمزوری یم، نو فایده به سره وځي، کوشش به کوي. خو چې ځان پوره وګڼي بیا کوشش نه کوي. لکه اوس یو سړی دی او عالم خوا کې زنګون ماتوي، خو په دې ماتوي کښېني چې زه ځان پوه کړم، ما سره علم نشته. خو که چېرته دی دا وایي چې زه پوه یم، بیا خو دی نه راځي. لکه چې هغه وایي ضرورت هغه څوک لري چې هغه ته پته نه وي، او موږ ته خو پته ده. او دا بعض عوام دا وایي دین څه ګران، خو نه دی، هغه موږ له هم راځي. دوی دا مطلب وي چې دا دین دغې ته وایي چې به کلمه ووایه او لمونځ کوه او اودس کوه. حالانکه الله پیغمبر ته وایي چې تا باندې چې کوم وحي موږ درلېږلی ده، نو ډېره درنه وحي موږ درلېږلی ده. دا دین زده کول او په دې باندې ځان پوه کول، دا د سړي ویښته سپینوي او ملا د سړي ټیټه کړي او د سړي یعنې د دې غوږونو لوګې وباسي. داسې ګران کار دی، داسې اسان کار نه دی. اوس سکول ته سړی ځي، یونیورسټۍ ته ځي. موږ هم سکولونه ویلي دي، ما ویلي دي الحمدلله، انګلیش مې هم ویلی، هر څه مې ویلي، هېڅ ګران نه و، ښه اسان و راته. خو بیا چې کله ما د دین د علم زده کوو، نو ما ته پته ولګي چې لوی فرق دی دې او هغې کې. اخو یو موضوع د تاله درکې، دا موضوع یادوه بس. دلته دین دی، د الف نه د یا پورې. دا مسلې ذهن کې ساتل، دا حدیثونه ذهن کې ساتل، دا آیتونه، دا سیرت، دا تاریخ، دا اختلافات د علماو، دا احکام، دا مسلې، دا غټه سینه غواړي. هر چې ډاکټر دی یو فن کې لګیا دی، بس یو څو کتابه دي، د هغه انجینر یو څو کتابه دي. نو هلې سړی دین زده کوي چې کله دی دا ومني چې او زه څه یم، زه کمزوری یم. هلې سړی عمل کې کوشش کوي چې دا ومني چې زه کمزوری. او صحابه کرام هغه اوچت مؤمنان چې الله دا ویلي وي دا ما بخلي دي.
لکه اوس هسې دغه 1400 صحابه کرامو خبره به وکړو کومو چې بیعت کړی بیعت الرضوان د ونې لاندې الله ښه صفا ویلي وي زه دې خلکو نه راضي یم دا آیت دې صحابه کرامو ته نه و معلوم نه و معلوم ورته که نه معلوم ورته سره د دې په ځان یېرېدو یعنې ښه ورته پته ده چې الله زما نه راضي دی بیا هم په ځان یېرېږي ما او تا ته دا پته هم نشي چې خاتمه به زمونږ په کفر کېږي به ایمان به کېږي ما او تا ته دا پته هم نشتی چې موږ نه به الله راضي که ناراضه وی موږ ته دا پته هم نشتی چې موږ د ایمان په کومه مرتبه کومه درجه کې یو موږ ته دا پته هم نشتی چې زمونږ د تقدیر په کتاب کې اخرنۍ نتیجه څه لیکلی شوې ده چې دی به جهنم ته ځي که دی به جنت ته ځي او بیا موږ دومره مطمئن ناست یو داسې ډډه م لګولې ده چې نه جي موږ پوره یو الغرض صحابه کرام دا چې په ځان یېرېدو نو دا کوم منافقت و دا عملي منافقت